په ریاض کې د افغانستان سفارت خبرتیا ټولو هغو درنو مراجعینو ته چې تر اوسه یې د نقل معلوماتو پروسې لپاره نوملیکنه نه ده کړې په درنښت خبر ورکول کیږي چې دوی کولی شي نن پنجشنبه د جولای میاشتې 9 چې د 1443 هجري قمري کال د اولې میاشتې له 24 نیټې سره سمون خوري د سفارت د ویب سایټ له لارې نوملیکنه وکړي. یادونه: هغه کسان چې نوملیکنه یې نه ده کړې اندېښنه دې نه کوي. په ریاض کې د افغانستان سفارت وخت پر وخت سره د ویب سایټ له لارې نوي نوبتونه اعلانوي. مراجعین دې یو څو ټکي په پام کې ونیسي. اول: د دې له امله چې ترافیکي جریمې د نقل معلوماتو پروسه ټکنۍ کوي، له ټولو درنو مراجعینو څخه چې اسناد د نقل معلوماتو په پروسه کې تر څېړنې لاندې دي، په درنښت غوښتنه کیږي چې خپلې ټولې ترافیکي جریمې که له مخکې پاتې وي او یا هم د پروسې په جریان کې وي په ژر تر ژره تصفیه کړي. دوهم: هغه مراجعین چې په نږدې ورځو کې سفارت ته مراجعه کوي د عدم مسؤلیت سند د ختمېدو مودې 1 میاشتې په پام کې نیولو سره باید د عدم مسؤلیت جرمي سوابق سند د مراجعې له نیټې 1 ورځ مخکې او یا هم د مراجعې په ورځ د ابشر له لارې ترلاسه کړي. دریم: د نوملیکنې پر وخت باید نوم، د اقامې شمیره او د پاسپورټ شمیرې خالي ځایونه په پوره غور سره ډک کړل شي.